په افغانستان کې د وشو فدراسیون په 1402 لمریز کال کې تاسیس شوی او د بدني روزنې او ورزش له عمومي ریاست سره په رسمي ډول ثبت شوی دی. دغه ورزش په لومړیو کې په پلازمینه کابل او څو نږدو ولایتونو کې وو او اوس د افغانستان د 34 ولایتونو له ډلې په 28 ولایتونو کې ترسره کیږي او ګڼ شمېر مینوال یې پیدا کړي دي. وشو د چین د رزمي لوبو له ډلې د یوه ټولګي نوم دی چې د چیني بوکسینګ او چینایي کنګ فو په نامه هم یادیږي. د وشو نړیوال فدراسیون IWUF د وشو نړیوال سازمان دی چې په 1990 کال کې د آسیایي لوبو په ترڅ کې د دې ورزش د ودې په موخه جوړ شوی دی او له 152 څخه زیات هیوادونه د وشو نړیوال فدراسیون غړیتوب لري. په وشو کې دودیز سبکونه او ورزشونه شامل دي. د وشو عصري سیالۍ په دوو برخو ساند یعنی د جګړې برخه او تالو یعنی د اجرا بڼه کې ترسره کیږي. د افغانستان د وشو ملي لوبډلې لوبغاړي چې تازه د تخار ولایت له سیالیو څخه کابل ته راستنې شوي دي په تمریناتو بوخت دي. د افغانستان وشو ملي لوبډلې روزونکی خالد هوتک چې د سویلي اسیا د اولمپیک د سرو زرو میډال هم لري اوس د ملي لوبډلې روزونکی دی. نوموړی وایي په افغانستان کې وشو ډېر مینوال لري او ځوانان غواړي چې وشو لوبه زده کړي. نوموړی زیاتوي هغه امکانات چې په بهر کې شته دي او د وشو لوبې د تمرین لپاره اړین دي په افغانستان کې نشته، خو بیا هم په دې نشتو امکاناتو کې افغان زړورو ځوانانو هیواد ته بریاوې راوړي او د وشو په سترو سیالیو کې ځلیدلي چې د سپینو او سرو زرو میډالونه یې ګټلي دي. تجربه خارجي را کسب کردیم د سراسر ما په بهرنیو هیوادونو کې ډېرې تجربې ترلاسه کړې دي. هلته چې لوبو ته تللي یو تمرین مو کړی او همداراز په دې هم پوهه یو چې یو څوک څنګه اتل کیږي، له کومه ځایه یې باید پیل کړي، څه ورته پکار دی، څنګه تمرینات باید ترسره کړي. خو په ټوله کې تر اتلولي رسېدل اسانه کار نه دی، ډېر زحمت ته اړتیا لري او زموږ ځوانان په نشتو امکاناتو هم ځانونه ثابت کړي دي. دا په کابل کې د وشو یو تمریني کلب دی. دلته چې تاسو ګورئ په ډېر زیات تعداد سره ځوانان او د وشو علاقمند راځي. روزانه دوی یا یو ورځ بعد دوی د خپل تمرینونو ته ادامه ورکوي. د دې ځای مسؤل د دې کلب مسؤل چې دا وربشو د هغه نه به هم وپوښتو چې دلته په څومره تعداد کې د وشو مینوال دي او روزانه یا یو ورځ بعد راځي دوی خپل تمرینونه کوي. موږ په هیواد کې ډیر په زیاته کچه د وشو مینوال لرو او ډیری ځوانان د وشو له زده کړې سره مینه لري. په دې خاطر هم ورسره علاقه لري چې وشو یوه اولمپیکه لوبه ده او د اولمپیک د کورنۍ له جملې څخه ده. زموږ غوښتنې له لوړپوړو چارواکو څخه دا دي، په خاصه توګه د اولمپیک له ادارې څخه چې ځوانانو او کلبونو ته پاملرنه وکړي ترڅو موږ وشو کولی چې د ټولنې لپاره د ورزش له لارې خدمت وکړو. زه ډېرې لوړې موخې لرم، غواړم یو غوره لوبغاړی واوسم او له هیواده د باندې غواړم ولوبېږم او د خپل وطن نوم روښانه کړم. زه شاوخوا 6 کاله کېږي چې د وشو لوبې تمرین کوم او هدف دا دی چې په راتلونکي کې یو اتل شم او هیواد ته ویاړ راوړم. په افغانستان کې د وشو له مخکښو پخوانیو لوبغاړو څخه احمد کروخي چې اوس د وشو فدراسیون کې فني مرستیال دی وایي چې له شک پرته وشو د افغانستان په ډیری ولایتونو کې زیات مینوال لري او دا ورزش ورځ په ورځ د پرمختګ په حال کې دی. نوموړی وایي که چیرته د افغان لوبغاړو لپاره اسانتیاوې برابرې شي او یوه ډله روزونکو ته په بهر کې زده کړې ورکړل شي نو دا به د هیواد د ځوانو لوبغاړو په روزنه ډیر ښه اغیز وکړي.
ما امیدوار به هستیم که فدراسیون موږ جهانی هیلهمند یو چې د وشو نړیوال فدراسیون له افغانستان سره همکاري وکړي حد اقل زموږ یو تعداد روزونکي د تالو او ساندا په برخو کې وشي په چین هیواد کې ورته د سیمینار زمينه برابر شي نو دا به ډیر ښه کار وشي چې هلته زموږ استادان زده کړې وکړي او بیا دوی په ټول هیواد کې خلکو ته سیمینارونه پر لار واچوي دا به زموږ ډیره لویه لاسته راوړنه وي موږ تر خپله وسه ابتدایي امکانات لرو همدا چې موږ په نړیوالو لوبو کې برخه اخلو ښه نمایندګان لرو خو اړتیا د امکاناتو او روزونکو ده چې پر مختلفو هیوادونو کې زده کړې وکړي په ځانګړې توګه په دې برخه کې د چین همکاري ته اړتیا لرو د وشو ملي لوبډلې لوبغاړي وایي دوی په نشتو امکاناتو تمرین کوي او غواړي چې وشو زده کړي ځکه له وشو زده کړې سره زیاته مینه لري نصرت الله حبیبي چې د ملي لوبډلې لوبغاړی دی د نړۍ د سپینو زرو میډال هم له ځانه سره لري نوموړی وایي مدال آسیایی را از چین به دست آوردیم. آسیایي میډال مې هم ترلاسه کړی د آسیا په غرب کې مې نوکرۍ میډال ترلاسه کړی او په جنوبي آسیا کې د سرو زرو میډال لرم او په اندونیزیا کې مې هم په آسیایي لوبو کې برخه اخیستې وشو په افغانستان کې ځان ته مینوال لري ځکه چې یوه مکمله لوبه ده چې هره برخه پکې شته کله چې ځوانان وینم رښتیا هم ډیر خوشبین دي مګر کوم امکانات چې نور نړۍ په دغه برخه کې لري یا یې خپل ورزشکارانو ته ورکړي بدبختانه افغانستان کې نه دي ورکړل شوي یا ورته هیڅ لاسرسی نشته زه کلونه کیږي چې قهرمان یم چې څه موده وړاندې مې د ملي لوبډلې وضعیت بیا ترلاسه کړ خو هیڅ ښه امکانات نه لرو وخت ما زحمت بکشم ما له وړاندې زحمت وکړ په ډیر لنډ وخت کې په دې بریالی شوم چې د ملي لوبډلې برخه شم طبعا زما موخه معلومه وه چې په دغه وخت کې د ملي ټیم لوبې جوړیږي ما ورته برنامه‌ریزي وکړه او تمرین مې ورته وکړ ډیر لږ چانس مې درلود خو بیا مې هم هڅه وکړه یوې ښې نتیجې ته ورسېږم الحمدلله دا مې د زحمتونو پایله وه په افغانستان کې د وشو زده کړې مینوال په داسې حال کې د امکاناتو د نشت خبره کوي چې له دې لوبې سره د افغانانو مینه ورځ په ورځ زیاتیږي او اوس هم د 6,000 په شاوخوا کې ځوانان د وشو پر زده کړې بوخت دي او همداراز 150 تنه غوره لوبغاړي بیا د وشو له فدراسیون سره ثبت دي چې د ملي لوبډلې غړیتوب لري او اسره هم ترلاسه کوي عزت الله احمدزی CMG کابل